کندهار ښاروالي د نورزو شابرج سړک او یخ کاري سړک د وسلېدونکي نقطې د قیریزي کولو چارې راپیل کړې. دغه سړک چې د نورزو شابرج عمومي سړک د یخ کاریز عمومي سړک سره وصل کوي څه موده مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې چې ډېر ژر به یې ټولې رغنیزې چارې بشپړې سي او د ترافیکو پر مخ به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. غازي غازي میهانه کوو دې رغونه د نن غیرت مسکانه. چونکې دا یو ډېره مهمه نقطه ده چې د ډنډو د پنجواییو او د کندهار ښار جنوبي برخه هغه د مرکزي نقطې سره وصلي او په ډېر کم فاصله کې، یعنې پخوا چې به د یخ کاریز څخه د نورزو شابرج ته راتلې یو خو د شکاپر دروازې پر چوک باندې به ډېر ازدحام و، ډېر به رش و او دا مسافه تقریبا 2 کیلومتره وه. اوس هغه رش به هم هلته کم سي، ازدحام به کم سي. دې سړک کار موږ 3 میاشتې مخکې شروع کړی و. پیلنې دا دې تاسې وینئ چې د ویرینګ کورس طبقه یا د اسفالټ طبقه یې دا ده خلاصېږي د خیره سره، نور بیا موږ د ترافیک پر مخ باندې ډېر ژر خلاص کړو. جنت وطن د پاکې مینې کور مې د دواړو سترګو تور مې. د همدغه مهم وسلېدونکي سړک په وصل کولو سره د همدې سیمې خلکو او د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د پار ډېر وسیلات سو چې دا ډامبر سو. جنت جنت وطن موږ ټول دستا بچان یو را ټول په کلک ایمان یو، موږ ټول دستا بچان یو را ټول